السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. جی ورور دا مال چمپلی پکار دی یار. چمپلی پکار دی خزله لور لا خور لا چاله. نه د خزه او د لور د پاره نه. زما د خپل مور د پاره چمپلی پکار دی. مور لا خزه دا مال نه راکړه چمپل خو به راوړي کنه. او نه هم راوړي ده. دا نه هم راوړي. دا زما د خپل مور د خپې نښه ده. هم دا نښه وګورئ او د دې مطابق ماله چمپلې راکړئ. دا وایي دا پکار ده چې چمپل راوړی وي چې هغې مطابق مې درله چمپلې درکړې وي. نه نه زما د مور چمپلې نشته. هغې مونږ لخپې مزدورۍ کړي دي. زما د سکول فیسونه یې ډک کړي دي. د شپې او د ورځې مونږ له دواګانې وختې دي. دا چمپلې وله ځکه وړم چې زه نوکر شویم. زما 3 میاشتې وشوې اولنۍ تنخوا مې واخیسته. ما وې په اولنۍ تنخوا کې به زه چمپلې وړم. بیا به له نورې سوداګانې کوم خو دا چمپلې به ولم بیا وړم. مال دا چمپلې راکړه. خو یو خبره واوره ګورې قیمتي چمپلې به راکړې ښه. زما مور ده که نه مور مې ده. ښه ښه بس زه درله چمپلې در کوم. ښه قیمتي چمپلې به وي ښکلې چمپلې به وي. خو 800 روپۍ قیمت به وي. ښه په 800 روپۍ نه په 8000 روپۍ خو دې وي. دا به مور له وړمه. دا چمپله ده. دا ډېره قیمتي چمپله ده. زما په دکان کې له ټول نه 1 نمبر چمپلې دا دي. خو قیمتي خو دي که نه دا ټیک دي. بس په ډبي کې مګ ده. دغه شانې مال راکړه. زه به په لاسو کې دغه شان وړم. دغه شانې مال راکړه. ډبي کې نه ږدمه دغه شان به وړي. دا وایه مورې ستا د خپو لاندې جنت دی. ستا د خپو لاندې جنت دی. ښه تاله پیسې درکړه. تاله پیسې درکړه. دا پیسې واره ورورې لاړه مخه. مورې چمپلې مې درله واغستې. چمپلې مې درله واغستې. ورور جانه او ورورې ولې څه دي؟ لږ ودرېږه یو کار در سره بل وکړه. ډېره مهرباني به وي. یو منټ. دا لوپټه ده. زما خپله مور نشته. دا لوپټه به خپلې مور له ورکړې. او یو یتیم زوی دا لوپټه تا له رالېږي. دا په هغې احسان نه کوم. بس دا زما له طرف نه هغې له ورکړه. لوپټه دا واخله. بس ورورې یو خبره درته کومه. دا خو ما قبول کړه ولې میندې ټولې یو شان وي. خو پلیز خپلې مور ته ډېره دوا کوه. ولې چې دغه میندې په خپلو بچو ډېر نازېږي. دغه میندې د خپلو بچو پړم مړه کوي. دغه مور د خپل بچي درد د نږدې نه پېژني. دغه مور د خپل بچي لپاره څومره سختې برداشت کوي. ستا ډېره مهرباني. بلکل دا به زه خپلې مور له ورکړم چې دا هم ستا یو دویم بچي ستا لپاره لوپټه رالېږلې. ډېره مهرباني ورورې ډېره مهرباني. وګوره د مور ډېر قدر کوه. ډېر قدر کوه. لکه په دې دنیا کې داسې حلوات هم لا شته چې هغه خپلې ښځې له نه خپلو بچو له نه بلکې خپلې مور له سوداګانې وړي خواږه وړي میوې وړي. افرین په داسې زامنو شه. افرین په داسې زامنو شه. واقعي چې همداسې حلوات ټول عمر له کامیاب وي.
په دې جهان هم او پای جهان هم د ستا په شان الوت ته سلوټ کوم، سلام کوم